کمپلیمنت اف ګراف کچېرې موږ تاسو یو ګراف ولرو مثلا زه بلته په دې ځای کې یو ګراف رسم کړمه که غواړو چې د دې ګراف کمپلیمنت پیدا کړو د دې ګراف کمپلیمنت مساوي کېږي په یوه دا رقم ګراف باندې هغه ورټکسونه چې په دغه ګراف کې مثال G1 ورته وایو صحیح دی هغه ورټکسونه چې په دې ګراف کې یو د بل ترمنځ ایج ولري مثلا په دې ځای کې د V1 او د V2 ترمنځ ایج موجود دی صحیح دی د V1 او د V4 ترمنځ ایج شته دغه ایج دی صحیح دی د V2 او د V3 ترمنځ شته او د V3 او د V4 ترمنځ شته که چیرې دا ګراف زه په G باندې وښیم نو G داش یا کمپلیمنت اف دغه ګراف دا مساوي کېږي په دا رقم یو ګراف باندې هغه ورټکسونه چې په دې ځای کې په خپل منځ کې ایج ونه لري په هغه ګراف کې باید ایج ولري صحیح دی فکر کوم د دغه خبرې څخه کوم چیرې سر په خلاصوي وي تاسو به یې کمپلیمنت رسمولی سئ صحیح دی اول د واره تاسو رسم کړئ زه وایم هغه ورټکسونه چې په دغه اوریجینال ګراف کې ایج ولري هغه ایجونه ځینې باسو کمپلیمنت چې موږ تاسو رسموو داسې یو ګراف رسموو چې مثلا په دې ګراف کې د V1 او د V2 ترمنځ دا د ایج موجود دی په کمپلیمنت کې ایج نه ورکوو د V1 او د V3 ترمنځ دلته ایج شته نشته پکښې کې په کمپلیمنت کې د V1 او د V3 ترمنځ باید ایج ورکړي او د V2 او د V4 ترمنځ باید چې ایج ورکړي کراس علامه راځي ضرب علامه صحیح دی نو کمپلیمنت د دې ګراف دا که چیرې زه رسمومه اول د واره دا هم یو ورټکس V1 ورپسې دا هم دوهم ورټکس پر دې ځای باندې دا هم V2 ورپسې دا هم V3 او دا هم مثلا V4 اوس په اوریجینال ګراف کې که چیرې موږ تاسې وګورو د V2 او د V4 ترمنځ په دې ځای کې ایج نه وي موجود نو زه راځمه په دغه کمپلیمنت د دغه ګراف کې د V2 او د V4 ترمنځ ګراف رسمومه دغه ایج رسمومه او د V1 او V3 ترمنځ په دې ګراف کې ایج نه دی موجود په G کې نو په G داش کې د V1 او د V3 ترمنځ باید چې ایج موجود وي نو دغه ګراف چې په لاس باندې رالی دا عبارت د کمپلیمنت اف دغه ګراف څخه دی صحیح دی اوس که چیرې د دې څخه وروسته مثلا زه یو بل ګراف رسم کړمه مثلا د دې کمپلیمنت تاسو پیدا کړئ ښه که دا ګراف په G باندې وښیو په دې ګراف کې د دې V1 څخه هم V2 ته یو ایج راغلی دی دا دی تر دې ځای پورې دا د V2 ترمنځ ایج دی د V1 او V2 هم د V1 او د V3 ترمنځ ایج موجود دی او هم د V2 او د V3 ترمنځ یعنی هر یو خپل ځان ته یو ایج لري نو د دې لپاره چې د دې کمپلیمنت رسم کو کمپلیمنت فقط خالی یا موږ تاسې نل ګراف ورته وایو صحیح دی دا هم V2 دا هم V3 نو دا عبارت د G داش څخه دی G داش صحیح دی یو بل ګراف په لاره رسم کړمه د هغه کمپلیمنت راوباسي که چیرې غواړو چې د دې ګراف کمپلیمنت رسم کړو دلته په دې اوریجینال ګراف کې په دې ګراف کې ګورو په دې ګراف کې د A او د B ترمنځ ایج شته نشته نو موږ راځو په دې ګراف کې د A او د B ترمنځ ایج رسموو دا هم د A او د B ترمنځ ورپسې د A او د C ترمنځ ایج په دې ځای کې شته په دې اوریجینال ګراف کې شته نه رسموو د A او د D ترمنځ ایج شته په دې ګراف کې نشته نو راځو په دې ځای کې د A او د D ترمنځ دا ایج رسموو ورپسې د A او د E ترمنځ ایج شته پکښې کې ورپسې نه رسموو د A او د F ترمنځ ایج نشته نو په دې ځای کې د A او د F ترمنځ په دې ځای کې یو ایج رسموو دا A ورپسې B ګورو د B او د C ترمنځ په دې ځای کې ایج شته نشته نو په دې ځای کې راځو د B او د C ترمنځ دا رقم یو ایج رسموو صحیح دی ورپسې په دې ګراف کې د B او د D ترمنځ ایج شته نو هلته نور کوو ورپسې د B او د E ترمنځ ایج شته
نسته پکښې کیاوه نو په دې ځای کې راځو د بي او د ای ترمنځ یو ایج رسموو صحیح دی ورپسې د بي او د اف ترمنځ ایج شته دی په دې ځای کې او د بي او د ای ترمنځ دلته ایج نسته په دې ځای کې هغه موږ ځای رسم کړی دی په دې ځای کې صحیح دی ورپسې د بي څخه وروسته سی ده د سی او د ډي ترمنځ ایج نسته په دې ځای کې نو موږ راځو دلته په دې ځای کې د بي او د ډي ترمنځ ایج رسموو صحیح دی ورپسې د سی او د ای ترمنځ په دې ځای کې ایج شته په دې ګراف کې نیو راچوو د سی او د اف ترمنځ ایج شته په دې ځای کې نسته نو راځو د سی او د اف ترمنځ یعنې د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا یو ایج رسموو صحیح دی ورپسې د سی او د ای ترمنځ خو دا ایج شته دلته په دې ځای کې صحیح دی په دې ګراف کې دا د سی او د ای ترمنځ ایج شته نو په دې ځای کې په دا بل ګراف کې نور اچو ورپسې ډي ګورو ډي او ای په خپل منځ کې ایج نه لري نو راځو دلته په دې ځای کې د ای او د ډي ترمنځ یو ایج رسموو ورپسې ای او اف ایج په خپل منځ کې هلته په اصلي ګراف کې نه لري نو په دې ځای کې راځو یو دانه ایج د دوی دوه ترمنځ کاږو صحیح دی خلاصو په دغه ځای باندې ښه صحیح دی نو وایو چې دا جی ډاش یا کمپلیمنت اف جی دی